افغانۍ 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 مونږ پر رکړه ورکړو نن زمونږ عزت زمونږ مونږ پر رکړه ورکړو نن زمونږ عزت زمونږ جار له افغانیو شم دا ملي هویت زمونږ جار له افغانیو شم دا ملي هویت زمونږ افغانۍ 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 په اساس باندې او د مقام د ټولو په اساس باندې چې د غنیخېل ولسوالۍ د مارکو په بازار کې تکترداري چلیږي او افغانۍ کمې مروج شوي دي. په همدې ترڅ کې موږ دلته راغللو، موږ د مارکو په بازار کې وګرځېدلو، دوکانونه موږ وکاته. دلته موږ هغه څه چې ادعا وه په هغه شکل باندې نه وه. افغانۍ دلته تر ډېره پورې مروجه ده. خلک افغانۍ په راکړه ورکړه کې استفاده ورنه کوي چې په دې برخه کې موږ د غنیخېلو د ولسوالۍ د رهبرۍ نه ورونو کې ګرځېدلي دي. د افغانۍ د ترویج په خاطر باندې کمپاینونه کړي دي. وړې افغانۍ د بانک نه یې راوړي دي او دلته یې په خلکو باندې د غټو افغانیو په بدل کې تقسیم کړي دي. ستونزې شته دي. دا غټه پروسه ده، ملي پروسه د افغانیو رواجول او د کلدارو بندول یا د نورو خارجي اسعارو بندول، دا پروسه به زمانګیره وي، وخت نیسي. دا د یوې ورځې دوه ورځو د یوې هفتې کار نه دی. دا به څو هفتې وخت به نیسي. ولې موږ دې ته ژمن یو، موږ مصمم یو چې هغه څه چې د رهبرۍ هدایت دی، هغه څه چې تصمیم نیول شوی دی، انشاءالله چې په ټول ننګرهار کې به افغانۍ به مروج کېږي، نور خارجي اسعارو باندې به راکړه ورکړه بندېږي. یوازینۍ ستونزه چې په دې ځای کې موږ دلته د خلکو سره ولیدله د وړو افغانیو کمبود دی چې واړه بانک نوټونه کم دي او دلته توزیع شوي تر اوسه پورې څومره چې ضرورت دی په هغه کچه باندې نه دي توزیع شوي. موږ د دوی سره دا ژمنه کوو انشاءالله چې د افغانستان بانک له طریقه دوی چې څومره وړو افغانیو ته دا بازارونه ضرورت ولري، د ولسوالۍ رهبري مکتوب رالیږي، موږ به د بانک سره خبرې وکړو، دوی ته به وړې افغانۍ ورکړي. دا ستونزه به دلته پرون تر تاریخه پورې 6 لک افغانۍ ویشلي دي. د 1 لک نه زیات تقریبا نن دلته ویشو. هر ورځ د پروسې نظارت کېږي. امنیت ملي، پولیس ملي، د ولسوالۍ بخش ملکي، ښاروالي هره ورځ یو ځل یا په 2 ورځو کې یو ځل سهار ماسپښین له بازار کنټرول کېږي. په لسګونو دوکانونه موږ د والي صاحب باندې مهرله کېږي چې موږ حد اقل 1 میلیون افغانۍ نور جناب رئیس صاحب نه تقاضا کوو چې موږ ته راکړي چې د مارکو په بازار کې وویشو. ځکه دا یوازې د شینوارو ولسوالۍ بازار نه، بلکې د شینوار د زون د 11 ولسوالۍ بازار دی. د دور بابا دوکانداري دلته د موټرې د همدې ځای نه مواد وړي، د لالپورې همدلته، یعنې د 11 ولسوالیو سوداګر دلته کېږي. او دې ته موږ مصمم یو چې د والي صاحب هدایت سره سم د دلې د میاشتې تر اخره پورې فاینل نقطه به ممکن د هود میاشتې په ختم کې چې په 1999 کال کې به یو کال حتی د چا په جیب کې هم تاسې ونه ګورئ. دې ته موږ مصمم یو او ډاډ ورکوم حکومت ته، ټول مراجعو ته چې انشاءالله عزیز د 15 ورځو یا د یو میاشت په میاد کې به انشاءالله دا فیصدي موږ 100% ته رسوو. وایي پښتانه ته جګ وایي هزاره وزګ ټول به ترېنه ننګ کړو دا کار به موږ کړو چټا. وایي پښتانه ته جګ وایي هزاره وزګ ټول به ترېنه ننګ کړو دا کار به موږ کړو چټا. امکانات چې د ولسوالۍ نه د ملیانو د ټولو نښانې لیکلي توضیح کړي د مهیت په حضور کې ټول بازار کې توضیح کړي. موږ د شکایت نمبر یې ورکړي دي. شکایت نمبر په هره نښانه باندې شته. که څوک شکایت لري موږ ته زنګ وهلی شي، که هر وخت موږ را رسېږو ورته. او ولسوال صاحب، قومندان صاحب، امنیه او مدیر صاحب امنیت موږ سره ټول عمر همکاري منډې تړلې وي په همدې کې. د دوه همکاري ده موږ سره چې په دې بازار کې د افغانۍ مروج کېدو ډېر شو.
مصادفه کړې. ان شاء الله د جناب قدرمن والي صاحب په هدایت او دغه په هلو ځلو سره مونږ دلته په بټي کوټ کې د افغانیو په دودولو کې وخت په وخت سره دلته د افغانیو د ترویج په اړه مختلف کمپاینونه کړي دي او کوشش مو کړی دی چې خپل افغانۍ او ملي هویت بیا زموږ دا دلته دود شي. نو هماغه و چې ان شاء الله اوس په بټي کوټ کې 90% پورې افغانۍ دود دي. ان شاء الله دا 10% به په کاریاجاتو کې خبره وي، نور په بازار کې به مشکل نه وي. د ښاروالۍ لخوا نرخنامې خلکو ته په وخت او زمان سره نرخونه دغه کړي دي، توزیع کړي دي، نرخنامې توزیع شوي دي، د موټر کرایه خلکو ته توزیع شوې ده. د وړو افغانیو په اړه باندې 10 لکه افغانۍ راوړي دي او خلکو ته مو توزیع کړي دي. وایه مانا بی وزیر دیکھ دیکھ وازمون، وایه مانا بی وزیر دیکھ دیکھ وازمون، جار لا افغانیو شم دا ملی هویت زمون، جار لا افغانیو شم دا ملی هویت زمون. افغانی افغانی افغانی